ټولو ملګرو په اجازه باندې او زموږ د مشر ملګری مبارز شینواری صاحب هم ناست دی او د هغه د سکون دپاره او د خوشحالۍ دپاره چې یو څه یاران نه لرې وو یو څه موده او یاران هم ورپسې خفه شوي وو. بس ټولو یارانو ته خصوص د شینواري صاحب ته په سر کې دغه دوه بیت او بیا دا غزل چې دی ډېر خوښ کړی و. موږ په شینوارو خیریه ټولنې په یو مشاعره کې مې ویلی و. دوه بیتونه داسې دي چې یاران که مې هر څو را سره وران دي په ما ګران دي، یاران که مې هر څو را سره وران دي په ما ګران دي، آباد دي وي زما د سر ګلان دي ډېر ښه. او د دوی غوندې به هېڅکله خپل ټاټوبې ویجاړ نه کړي، بچي مې اوس د خیره زرګران دي په ما ګران دي. ډېر ښه. د دوی غوندې به هېڅکله خپل ټاټوبې ویجاړ نه کړي، بچي مې اوس د خیره زرګران دي په ما ګران دي. دا نه چې زه شاعر یم او په ځان باندې مین یمه چې چېرته شاعران دي په ما ګران دي. مبارز دي ټول مبارزین ناست دي، نو چې مبارز دي هغه په یو بل ګران دي ځکه چې فکرونه یې سپېڅلي، خیالونه یې سپېڅلي او فکر او افکار او نظریې د ولس او د قام دپاره یي. په دې مبارزینو کې یو شینواری صاحب دی چې په موږ سره یې په دغه مبارزو په دغه کاروان کې په ډېرې رښتینولۍ سره قدمونه اخیستي دي او هر خدمت ته یې ملا تړلې ده. که هر رقم غږ یې ملګرو کړی نو شینواري صاحب ورته په ډېرې دهی سره په ورین تندي سره هرکلی یې ویلی او لبیک یې ویلی او هغه ته ورمخکې شوی. نو شینواري صاحب دغه یو څو بیتونه دي تا ته دي او ستا مبارزې ته او ستا هغه فکر ته او ستا احساس ته د ډالۍ چې او ټولو ملګرو ته ستا په څنګ کې ژوند او بدرنګ نه نه نه، ژوند او بدرنګ نه نه نه، نه غواړو جنګ نه نه نه، ژوند او بدرنګ نه نه نه، نه غواړو جنګ نه نه نه، شړنګ شړنګ د ستار هو هو، شړنګ شړنګ د ستار هو هو، توف او تفنګ نه نه نه، ژوند او بدرنګ نه نه نه، نه غواړو جنګ نه نه نه، هر یو وحشت توف توف، هر یو وحشت توف توف، زه یې تر څنګ نه نه نه، ژوند او بدرنګ نه نه نه، نه غواړو جنګ نه نه نه، توره شه زنګ زنګ زنګ، توره شه زنګ زنګ زنګ، قلم زنګ نه 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 نه، ژوند او بدرنګ نه نه نه، نه غواړو جنګ نه نه نه. ډېر ښه ډېر ښه ډېر